امرالله صالح وایي دوهم ګندمک تړون لاسلیک کولو ته چمتو نه یو. د محمد اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال د سولې روانې هڅې دسیسه بولي. په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک ته چمتو شوې. د محمد اشرف غني د انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال یې ګندمک ته ورته یو تړون بولي. امرالله صالح چې د پنجشنبې په ورځ یې په یوې کمپایني غونډه کې خبرې کولې وویل چې افغانان د هیواد ویش ته چمتو نه دي. د وویل موږ په وار ویلي چې د دوهم ګندمک تړون د لاسلیک کولو لپاره چمتو نه یو. زما په خبره دا دسیسه ده، دا سوله نه ده، دا د افغانستان ویش دی او موږ نه غواړو چې افغانستان وویشل شي. ښاغلي صالح زیاته کړې ده پاکستان د طالبانو په وسیله هڅه کوي چې د افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو له منځه یوسي او د سولې په نوم افغانستان وویشي چې افغانان یې نه مني. تر دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني په کابل کې د دارالامان ماڼۍ د پرانیستې پر مهال وویل چې سوله راتلونکي ته او انتخابات به هم په ټاکلي وخت وشي. امرالله صالح وایي د افغانانو یو باصلاحیته ټیم به له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي او بیا وروسته به د سولې په اړه لویه جرګه پریکړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست کاندید ډاکټر عبدالله وایي چې سوله لومړیتوب لري او باید لومړی سوله او بیا انتخابات وشي. عبدالله تر دې مخکې ویلي ول چې سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او انتخابات به د اساسي قانون او د خلکو د غوښتنو په اساس د میزان په میاشت کې ترسره شي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې روانه اونۍ په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبرې پای ته ورسېدې او زلمي خلیزاد له طالبانو سره د سولې وروستی شوي متن افغان چارواکو ته ور وښودو. هغه د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې په متن کې 4 معارض ته اشاره وکړه. ویې ویل لومړی د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو څخه باید د ترهګرو او افراطي ډلو لخوا امریکا او متحدینو ته یې خطر پیښ نه شي او که بین الافغاني خبره په پایله کې د طالبانو د حکومت په برخه وګرځي نو دا سیاست باید د ټول هیواد په کچه تعقیب شي. دوهم شرایطو ته په پام د امریکا سرتیرو کمیدل او بالاخره وتل. دریم د بین الافغاني خبرو پیل. څلورم بشپړ او دایمي اوربند دی چې په دې مسلو په پرنسپ کې توافق شوی دی. افغان حکومت بیا وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د پایلو په اړه اندېښمن دی. دا ولسمشر واین صدیقي د تېرې چهارشنبې په ورځ د وږي په 14مه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي لکه څنګه چې پخوا امریکایي مقاماتو او سناتورانو له طالبانو سره د هوکړې په اړه اندېښنه لري، افغان حکومت هم په دې اړه اندېښنه لري.